د واده د شپې تر مخه مشوره چې د یو رابطې د متخصص څخه تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ هغه دا دی چې تاسو لومړی خپل د ځان سره پخلا سئ. مخکې له دې نه چې تاسو واده وکئ یا د یو چا سره مشترک ژوند شروع وکئ، کوشش وکئ اول خپل د ځان سره پخلا سئ، خپل د ځان سره فکر وکړئ چې تاسو په ژوند کې د چا څخه عقده لرئ، په زړه کې د چا څخه بدې خاطرې لرئ، هغه ټوله انسانان وبخښئ. که څه هم هغوی مړه که څه هم تاسو نسئ کولی د هغوی سره تماس ونیسئ یا د هغو څخه کوم جواب ترلاسه کړئ. دا یعنې په ژوند کې چې تاسو سره څومره بد سوي دي، څومره بدې خاطرې لري، څومره عقدې لري، هغه ټوله راوباسئ، له ځان سره یې ولیکئ او هغه کسان یا هغه حادثې چې د دې سبب سوي چې تاسو تروما واخلئ هغه ټوله وبخښئ او خپل ځان هم وبخښئ. بیا تاسو مشترکې رابطې ته داخل سئ. تر څو چې تاسو خپل ځان نه یې بخښلی او خپل چار اطرافیان مو نه یې بخښلي، تاسو نسئ کولی یو بل چاته خوشحالي ورکړئ. نو د خوشحالي ورکولو دپاره لومړی د ځان بخښل مهم دي.